نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې د لیلۃ القدر په شپه باندې الله تبارک وتعالی تمام انسانانو ته مغفرت نصیب کوي، خو څلورو تنو ته مغفرت نه نصیب کیږي. ای رمضان المبارک میاش خو پرېږده وه، هغه د لیلۃ القدر شپه کومه اخرو لسو کې چې کومه شپه راځي چې په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی هر انسان ته مغفرت نصیب کوي، خو بیا هم څلورو تنو ته بخښنه نه کوي. حدیث مبارک کې راځي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مدمن خمر هغه انسان چې همیشه نشه کوونکی دی، شراب څکي، بله نشه کوي، بله نشه کوي، نشه نه پرېږدي، نو رمضان المبارک او د لیلۃ القدر په شپه باندې دغه انسان ته مغفرت نه کیږي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعاق لوالدیه د مور او پلار نافرمان الله تبارک وتعالی دی انسان ته د رمضان المبارک په میاشت کې پرېږده، خو د لیلۃ القدر په شپه ورته بخښنه نه کوي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وقاطع رحم د خلکو سره خپلولی کټ کوونکی، هلکه د دې رشته دار سره مینه لګي، د ده سره مینه لګي، د ده سره مینه لګي، د هر رشته دار سره خپل تعلقات کټ کوي. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومشاحن صحابه او تپوسو کو د الله پیغمبر مشاحن څوک دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی حسدګر والمصارم کینه ساتونکی د خلکو سره، د ده سره کینه ساتي، د ده سره کینه ساتي، د ده سره کینه ساتي. نو دا څلور تنه داسې دي چې په ورځې د قیام دا رمضان مبارک کې دوی ته بخښنه نه نصیب کیږي.